په دوحه کې د افغان سولې بهیر له دویم پړاو نه څه باندې 100 ورځې تېرېږي، خو لا په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی راغلی. دې سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر غني او پلاوي تهران ته تللي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی یې رسماً بللي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم وایي چې ملا برادر غني او پلاوي به د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د یو شمېر ایراني چارواکو سره د افغانستان د چارو، د افغان سولې بهیر او اړوندو مسلو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالب پلاوي د دې سفر په تړاو رسماً خبرګون نه دی ښودلی، خو د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره د افغان سولې بهیر په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د پرمختګونو او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پر هڅو خبرې کړې دي. ظاهراً د افغان سولې لپاره د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د مهمو ګاونډیو پاکستان او ایران سره د افغان حکومت او د طالبانو د سیاسي دفتر خبرې او لیدکاته روان دي. شازیه حیا، کابل.